په دې ویډیو کې به زه تاسو سره د لاز اف نیچر د یو مثال په توګه د ګریویټیشن په قانون باندې خبرې وکم. په مونږ کې په هر یو تن د لمر پرېواته راحاته د سمندرونو چپې او په هڅ کې د ستورو مزلونه ډېر ښه لګي. دې پېښو ته په کتلو زمونږ زړونه خوشحالېږي. په جندون کې یا په نیچر کې داسې ښکلاګانې او ترتیب هم شتون لري چې د سر په سترګو په نظر نه راځي، خو د څېړنې او پلټنې یا د انالیسس په سترګو یې لیدی شو. او هم دغه ترتیب او ښکلاګانې دي کومې چې موږ د انالیسس یا د څېړنې په سترګو لیدی شو چې فزیکل قانونونه یا لاز اف نیچر ورته وایي. په دې ویډیو کې به مونږه د فزیکل قانونونو په کړولو یا کریکټریسټکس باندې مهلس وکړو. دا قسمه بحث اکثر د سړي د لاسه وښویږي او د فلسفې په اړه خلاړ شي او خبرې کله کله دومره ایکامانه او بیوډره شي یا دومره جنرالټیز ته لاړې شي چې خلک ورته بیا جوړه فلسفه ویل شروع کړي او هر سړی ورباندې پوهیږي، خو یې ډېرې جنرال خبرې. د دې دپاره چې په دې د فزیکل لاس په کړولو ښه په ایماندارۍ باندې ځان پوه کړو او دا نه چې ګینې وهم د یو ځای او ډب د بل ځای خیږي. د دې دپاره به موږ داسې وکړو چې د فزیکل قانون د یو مثال نه به شروع وکړو او د فزیکل قانونونو د کړولو خبرې به د دغه مثال په مټ سپینې کړو. د دغه مثال په توګه د ګریویټي قانون ډېر غوره دی. د هغې وجه دا ده چې د ګریویټي قانون هغه د وړومبو او پیاوړو او ځانګړو قانونونو نه یو دی چې معلوم شوی دی. بله خبره دا ده چې د ګریویټي د قانون په معلومېدو کې چې کومې لارې چارې په کار راوستل شوي دي هم هغسې لارې چارې مونږ نن هم د ماډرن ساینس د قانونونو په معلومولو کې یا پیژندلو کې په کار راولو. نو که زه تاسې ته د ګریویټي د قانون په تاریخ په لارو چارو او کړولو وغږېږم نو دا داسې شوه لکه چې تاسو ته ما د ماډرن ساینس په کړولو مهلس وکړو. دا قانون د ټولو نه غټ د پراخې کچې قانون ګڼلی کېږي چې انسان معلوم کړی دی. د پراخې کچې نه زما مطلب دا دی چې تر څومره پورې جندون موږ ته معلوم دی یا یونیورس موږ پیژنو نو په هغې کې په هر ځای کې دا قانون سم دی او کار کوي. دا قانون دا وایي چې هر دوه څیزونه په یو بل باندې په جندون کې هر دوه څیزونه په یو بل زور لګوي او دا زور د دواړو څیزونو ترمنځ د واټن یا د فاصلې یا د ډسټنس زیاتېدو سره کمیږي او د هغوی ترمنځ د واټن کمیدو سره زیاتېږي. دا زور د هغه څیزونو په ماسز باندې هم ډیپنډ کوي. د هغې د ماسز سره نیغ په نیغه کمیږي او زیاتېږي. په حسابي بڼه مونږ دا داسې لیکو. که د دې قانون سره زه دا خبره ملګرې کړمه چې د زور په لګېدو سره د یو څیز په رفتار کې بدلون راځي یعنی اکسلریشن پکې پیدا کیږي او هغه داسې چې که دغه څیز ماس غټ وي نو کم او که ماس یې وړوکی وي نو زیات بدلون راځي. نو د ګریویټي په مټ کېدونکې ټولې پیښې زموږ د کابو لاندې راشي. زما مطلب دا دی که یو کس په حساب یعنی میتھمیټکس کې لږ هم تکړه وي نو د دې دوو خبرو په مټ د ځمکې ته د راپرېوتونکي څیزونو نه واخلې تر د ځمکې نه د چاپېره تاویدونکي سپوږمۍ پورې د پیښو رڼا پې کولی شي. ما ته پته ده چې موږ ټول حساب پوهان یا میتھمیټیشنز نه یو او د دې دوو خبرو ټولې میتھمیټیکل یا حسابي اغیزې ور د مخه نشو لیدی. نو زه به دا وکړم چې د ګریویټي د قانون لږ شان تاریخ به درته ووایم. د دې قانون یو څو اغیزې به
یا کنسیکوینسز به درته په ګوته کړم. د دې قانون د معلومېدو به د ساينس په تاریخ درته اغیزه وهمه. د دې قسمه قانون سره تړلي رازونو باندې به لږ وغږېږم او په اخره کې به د آینشټاین په لاس په دې قانون کې پراغلي بدلون لږ بحث وکړو. نو تاریخ یې په لنډو ټکو کې صدا رنګه دی. لرغونو خلکو په حس کې د سیارو تګ راتګ ته وکتل او په دې نتیجه ورسېدل چې د ځمکې په ګډون ټولې سیارې د لمر نه چاپېره چورلي. دا معلومات خلکو د پامه وغورځول او بیا ډېره موده پس کوپرنیکس دغسې نتیجې ته په خپل سر ورسېده. ورپسې پوښتنه دا را پیدا شوه چې دا سیارې د لمر نه چاپېره خو چورلي، خو چې د دې د خوځښت لارې څنګه دي او کره به دا خوځښت یا موشن څنګه معلوم شي. پوښتنه دا وه چې دا سیارې د لمر نه چاپېره په یو غونډه منډه دایره کې چورلي چې نور یې په منځ کې ناست دی او کنه په غونډه منډه دایره کې نه او په بل رنګه لاره باندې چورلي. د دې پوښتنې ځواب ډېر وخت ونیو. د کوپرنیکس نه پس داسې وخت و چې داسې بحثونه پکې تاوده وو چې آیا ځمکه او نورې سیارې د لمر نه چاپېره چورلي او کنه ځمکه د جندون په منځ کې ده او هر شی د دې نه چاپېره چورلي. بیا د ټایکو براهې په نوم یو داسې کس پیدا شو چې هغه د دې بحث ختمولو یوه لاره راوویسته. هغه دا وویل چې ښه به دا وي چې مونږه په حس کې یا اسمان کې د سیارو د ځایونو په غور کتنه یا ابزرویشن وکړو او بیا یې کره د ځان سره ولیکو. نو دغسې به مونږه د دې جوګه شو چې یوه تیوري د بلې نه بیله کړو، یعنی غلطه او ټیک تیوري د یو بل نه بیله کړو. د هغه دا خبره د ماډرن ساينس کنجي ده او د جندون یا د کائنات یا د یونیورس په اړه د پوهنې شروع ده. دا خیال چې د یو شي په غور کتنه کول او د کتنې پایلې یا ریزلټس ریکارډ کول، لیکل ځان سره او د دغه معلوماتو په مټ یوه تیوري د بلې نه بیلول، یعنی د غلطې او صحیح تیوري په منځ کې فرق راوستل، دا د ماډرن ساينس اصلي د منځ ټکی دی. ټایکو یو مالدار سړی و او د کوپنهاګن سره نږدې د یو ټاپو یا آیلینډ مالک و. په دغه ټاپو باندې ټایکو په حس کې یا اسمان کې د سیارو د ځایونو ډیر په غور کتنه وکړه او دا ټول ځایونه او په هغو کې بدلونونه یې د ځان سره په ډیره خوارۍ خوندي کړل، ریکارډ یې کړل. دغسې خواریانې موږ د دې جوګه کړي چې موږ د جندون په باره کې پوهنه ترلاسه کړو. د ټایکو دا ډیټا د کیپلر په لاس ورغله. کیپلر د دې ډیټا نه د سیارو د لمر نه چاپېره د موشن یا خوځښت د لارو معلومولو هڅه وکړه، کوشش یې وکړو. یو ځلې هغه دې نتیجې ته ورسېدو چې دا سیارې د لمر نه چاپېره په داسې غونډو منډو دایرو کې چورلي چې لمر یې بیخي په منځ کې نه دی او د دایرې د منځ نه لږ یوې خواته دی. خو د مریخ په اړه ډیټا د دې انځور یا ماډل سره سمې نه خوړو او کیپلر شکمن شو. کیپلر ته دا پته وه چې د ټایکو په ډیټا کې د غلطۍ دومره زیات ځایګې نشته، نو خامخا د هغه په خپل انځور یا ماډل باندې شک پیدا شو. په ډیټا باندې باور هغه دې ته وهڅوو چې یو بل انځور یا تیوري ورغوي او دغسې هغه خپل درې قانونونه معلوم کړل. لومبۍ خبره یا قانون هغه دا معلوم کو چې سیارې د لمر نه چاپېره په چپړیتو دایرو کې چورلي او لمر یې د منځ نه یوې خواته دی. چپړیتې دایرې کومې ته چې په انګریزۍ کې الیپس وایي.
یعنی ونډه منډه دایره نه ده بلکې چپړیتې دایرې دي. دویمه خبره هغه دا معلومه کړه چې سیارې چې لمر ته نږدې وي نو په تیزه روانې وي، خو چې د لمر نه لرې وځي نو په مزه شي. دا خبره هغه په یو بل رنګ باندې کړې وه، خو دغه هم دغه نتیجه راوځي. څو کاله وروستو هغه یوه درېیمه خبره معلومه کړه یا درېیم قانون یې معلوم کو، په کوم کې چې هغه د سیارو ترمنځ تړون یا ریلیشنشپ وښودو. هغه دا معلومه کړه چې یو سیاره چې د لمر نه چاپیره په یو چورلک کې څومره وخت نیسي، دغه وخت د سیارې د مدار په کچه یا سایز باندې پورې اړه لري یا په هغې باندې ډیپینډ کوي. د کیپلر دا درې قانونونه د سیارو د لمر نه چاپیره د چورلیدو پوره بیان دی. خو ورپسې پوښتنه دا را پیدا شوه چې سیارې د لمر نه چاپیره په چورلیدو باندې څه شي مجبوره کړي دي. د کیپلر په دور کې بعضې خلکو د دې پوښتنې جواب دا ورکو چې ملایکې یا فرښتې لګیا دي او د خپلو وزرو په زور سیارې د لمر نه چاپیره ټیل وهي. دا خبره د حقیقت سره دومره چپه هم نه ده، وروستو به موږ وګورو، خو بس دومره ده چې ملایکې به سیارې له ټیله د شا د خوا نه ورکوي بلکې د مدار دننه پلو ته به ټیله ورکوي. په دې وختونو کې ګالیلیو لګیا و، د عامو څیزونو د خوځښت په قانونونو یې ځان پوهاوه. په دې څېړنه کې ګالیلیو غونډوس کې د لوړې نه ورغړول او ټایلونه او زانګوګانې یې په غور وکتلې. د دې تجربو په نتیجه کې ګالیلیو یو ډیر پیاوړي یا اهم قانون ته ورسېدو او هغه دا معلوم کړو چې که یو څیز په نیغه لاره په یو ځانګړي یا سپیسیفیک رفتار سره مزل کوي او ورباندې د بل هیڅ یو څیز اغیزه یا اثر نه وي، نو دغه څیز به د تل لپاره په دغه نیغه لاره هم په دغه ځانګړي رفتار سره روان پاتې شي. دې خبرې ته لا آف انرشیا هم ویلی کېږي. عقل دا نه مني، ځکه چې زموږ په هر ورځني ژوند کې موږ وینو چې په ځمکه په یوه نیغه لاره رغړول شوی یو غونډاری څه شیبې پس ودرېږي او دغسې خپل رفتار د تل لپاره جاري نه ساتي. خو که په غور ورته وګورو نو دا ځکه چې په دغه غونډاري باندې د ځمکې د زیږوالي یا فرکشن او د هوا د فرکشن اغیزې یا اثر دی. او که موږ د دې جوګه شو چې دغه اغیزې د منځه یوسو، نو بیا به دغه غونډاری د تل تر تله پورې په یو رفتار او په نیغه لیکه روان پاتې شي.